په مساجد او د الله جل جلاله په کورونو کې دماکي کول او د مسلمانانو ویني تویول عزتمندو دا هغه عظیم جرم دی او هغه عظیم ظلم او ګناه ده چې اسلام سکه بلکې که د يهود او د نصاراو نه تاسو شي هغه بم د دې کارونو نه نفرت کوي او د دې مذمت او بدی به بیانوي هغه خلک چې د الله جل جلاله کورونه ورانوي د هغه تخریب کوي الله جل جلاله د هغه مبارک فرمایي چې د دې خلکو نه خلوی ظالمان زما په نسبت باندې نشته دي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الله وی ایا د دینم بل څوک ظالم شته دی چې زما د کورونو نه هغه خلک منع کوي چې زمانوم پکې یادای او زما د کورونو د خرابولو کوشش کوي بیا فرمایي دا هغه خلک دي لهم فی الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم دی خلقو د پاره په دنیا کې ما شرم لیکل دی او ته چې دی ته بز شرم ذلت باور کوم او اخرت ته چې راځي عذاب عظیم باور کوم لوی عذاب باور کوم عجب دادا د الله کور د يهود په لاس باندې نورانيږي د يهود په لاس باندې بم پکې نالوزي د نصارا په لاس باندې نالوزي د سينور کفار بلکې د مسلمان بچي برازي او د مسلمان نوم بزان تور کوي او د الله په کور کې او د الله بندگان به وینو باندې سره کوي د الله جل جلاله په کور کې دماکي کول داغي خرابول دا ډیر لوی ظلم دی او بلکې ډبل ګناه ده د الله په کور کې دماکي کول د مسلمانانو ویني تو یو عزتمندو دوا عظیم جرمونه په دې کې راجم شو یو خدای الله کور رانول دي او الله جل جلاله هو چې دغه انسانانو د فاره په دنیا کې ذلت او په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب ته ما تیار کړی دی بل لوی عظیم ګناه ور سره دا چې مسلمان په کې د غال د قتلې مسلمان وینا تو یول محترم دا خبره هم واوري مسلمان چې وجل کیږي درې قسمه د دین علاوه په اسلام کې د مسلمان وجل نشته یو هغه مسلمان وجل کیږي چې هغه واده والاوي واده شودوي او زنا وکي او پاغه باندې ثابت شي خکاره به هغه رجم کیږي دویم هغه مسلمان به قتل کیږي چې یو بل مسلمان وجلوي او هغه په ثبوت شي هغه به قتل کیږي قصاص کیږي به دریم هغه مسلمان به قتل کیږي چې د اسلام نه واوړي مرتد شي او امام د مسلمانانو حاکم بیرانسی توبه به وباسي کتبه ویني سره داغه نه بعد به قتلې د دین علاوه په اسلام کې هیڅ یو مسلمان وجل په هیڅ یو ذکی دا جائز نه ده بلکې داغه وینه حرام ده او عظیم ګناه ده ک بل فرض یو حکومت د سکار کوي چې په پټه باندې یو مسلمان وجني دغه حکومت مجرم دی ځکه دغه درې مرګونه چې جایز شوی دي د دې لپاره چې مسلمانان ته عبرت واخلي قاتل عام محضر کې قصاص کې چې سباله بل څوک قتلونه کې زناکار په عام محضر کې رجم کول بکاري سباله بل څوک د شکارونه کې مرتد په عام محضر کې مسلمانان دي خبر شي قتلول بکار دي چې نور خلک د اسلام نه وانوړي نو یو حاکم یو حکومت دا کار په پټه کوي نو دغه حکومت دا یو مجرم دی الله به دې تپوس کوي ام دغه رنګي دا یو فساد نور خوري بیامنی خوري او کچیرته حکومت نه کوي عام خلک کوي ولو که هر څومره ځان ته مشروعیت ور کوي هغه د پاره خو په طریقه ولا سره دا جایز نه دي ځکه دا کارونه حاکم د پاره کول بکار وي ام دا وجه چې زمون په ملکونو کې چې اسلامي ملکونه دي ام دا قتلونه دي هر سړی په خپل سر باندې دي شیر نه پرسان دي دا حال لشي چې مسلمان د خپل هواد فریدي د کفارو هوادونو تزيد دي د فارجي التمات امن دي الله اکبر د څومره د افسوس خبره ده مسلمان ته خپل اسلامي ملکی امن نشته دي خپل سر د خطر دي مسلمان د مسلمان نه تنگ دي په کار دا وچی کفارو زمون په ملکونو کې امن حس کوله زمون ملکونو ته د اسلام د قبلولو لپاره د دې وجه راتل چې الته امن دی په کفري ملکونو کې نشته لیکن افسوس دا دی زمون په اسلام باندې نه پویدل نه فقاهت او خپل شخصي اهداف لټولو دی حتی رسولي چې حتی مساجد د الله کورونه اسلامي ملکونو کې هغه په امن کې نه دي او
خوف او د يرې نه ډک دي. محترمو د الله کورونه ورانول دا خو عظیم جرم دی، ورسره مسلمان قتلول. د دې په باره کې الله فرمایي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وای څوک چې یو مسلمان مړ کي وای دغه انسانانو زی چې کوم د جهنم دی او خالدا فيها ډیره زمانه وبکی. وغضب الله بل عذاب داد چې الله به مت په غضب وي، ولعنه او لعنت به خپل وي، واعد له عذابا عظیما او لوی عذاب ول تیار کړی دی عزت مندو. ام دغه رنګ په یو حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. وای کچیرته د اسمان او د زمکي مخلوق دا ټول د یو مسلمان په قتل کې راجم شي، دا ټول بل جهنم ته ورځي عیاذا بالله. تاسو سوچ کوئ عزت مندو د اسمان مخلوق څوک دی؟ ملائکه دی، پاغي کې جبريل، میکائیل، اسرافیل، نور ملائک. د زمکي مخلوق د ادم علیه السلام نه ونی ستر نبی صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء بالفرض کدی چیرته دی مسلمان په قتل کې شامل شي، دا ټول انبیاء هم په الله جهنم ته ورځي عیاذ بالله. تاسو سوچ کوئ دا سهل زمون په ملکونو کې. ام دغه رنګ بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والذي نفسي بيده لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. وای زما دی په هغه ذات باندې قسم وی چې زما نفس دغه پلاس کې دی، و یقینا دی مسلمان وجلد الله په نسبت باندې دومره عظیم جرم دی او دا ډیره لوی خبره ده د ټوله دنیا ورانېدلو ده. که دا ټوله دنیا وران شي وای د دین د یو مسلمان وجلد الله ته ډیره لوی خبره ده. اسامه رضی الله عنه یو قصه خپل بیانوي چې زه په جهاد کې وم او په قتال کې وم. په دې وخت کې یو کافرو چې ما قتلوه په دې وخت کې یو کلمه ویله، کلمه چې ویله وای ما به ملک بل یو انصاری را سره صحابي وو، هغه ځان شاته که ما ملک وای عالم نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه. وای د الله پیغمبر راته و فرمایل اقتلته بعدما قال لا اله الا الله. وای تا ته دین رسته ملک چې تا ته لا اله الا الله ویلا. وای فما زال يكررها حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. وای دون وای نبی صلی الله علیه وسلم ما ته غسو او دا خبره راته بار بار کوله. وای ما دا ارمانو کو کاش کې زه د دین مخکې مسلمان نه وم، نن اسلام را وړی او د دین باز مسلمان شوم. عزتمندو تاسو سوچ کوئ دا صحابي یو کافر چې دای وجدي او په دې وخت کې وته کلمه وای دای قتلای او نبی صلی الله علیه وسلم وته وی چې تا ته کلمه ویلې تابع قتل کړي دي. دومره وته غوسو چې صحابي دغه ارمان کوي کاش کې زوسه پوری مسلمان نه وي. دا چې نن سبا زمون په ملکونو کې افغانستان، پاکستان خاص کر هغه مسلمانان چې 50 او شل کاله دیرش کاله هغه په اسلام کې تیر شي او په منځونو کې او په جمعات کې مونږ سره غلي د الله کور د الله د سره خي په دې وخت کې به سړی بم راوالو زئی. دا به کوم اسلامي عزتمندو د مسلمان وجنه ام دغه رنګ د الله کورونه ورانول پاغه کې بمونه لوزول دا عظیم جرم دی. بلکې حتی مسلمانان په جنگ کې یو ملک فتح کوي، د هغه ملک زنانه، ماشومان، سپینګری او علما د هغه دا بسړی نه وجني. صریح احادیثو کې د دین منع راغلی ده. ام دغه رنګ مذاهب هم په دې باندې اجماعګان ذکر کړی دي، مذهب حنفي هم په دې باب کې چې دا به نه وجني. د تاسو سوچ کوئ د يهود د نصارا او علما او وجنه بسړی نه کوي، هغه من شرع کې منع کړي تر سوچ هغه په جنگ کې احسان اخلي او دا چې وس مسلمان دی او مسلمان علم دی د هغه وجل او به په جماعت کې او نور عام مسلمانانو سو وجل دا عظیم جرم د اسلام د سیناوړو کارونه بری دی. هغه خلک چې دا کار کوي د الله نه دی ویریږي او د دغه عظیم ورځ د قیامت نه دی ویریږي او د الله سره د مخامخ کې